د مسؤلینو په وینا په دغه روغتون کې د ناروغانو د غوره درملنې لپاره بسترخونه، د زړه ناروغانو لپاره د زړه ګراف، د وخیمو ناروغانو لپاره د کارډیک مانیټور په نوم ماشینونه، لابراتوار، د درملو د سټوک په نوم منظم سیستم، تلویزیوني معاینات او د بیړنیو ناروغانو لپاره جلا او ځانګړې خونې فعالې شوي دي. الحمدلله د دې ترڅنګ د نسایي ولادي ناروغانو لپاره الټراساوند یا تلویزیوني معایناتو او ولادت خونې فعاله کړي چې ناروغان کولی شي ترې استفاده وکړي. د یاد کادري روغتون مسؤلین په دغه روغتون کې تازه فعال شوي او ماشینونه په فعالیت سره مراجعینو ته ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به یې د ناروغانو د ناروغیو تشخیص لا دقیق او په ښه ډول ترسره کیږي. بلخ پوهنتون کادري روغتون ته زموږ په راتګ سره په د امکاناتو په نشتون کې لاندې فعالیتونه موږ ترسره کړي چې د هغې جملې څخه یو د موقت بستر فعالول چې په هغه کې موږ د ای سی جي ماشین او کارډیک مانیټور ماشین لرو او همدارنګه په دوم قدم کې موږ د لابراتوار خونه فعاله کړي چې په هغه کې ځینې معاینات موږ کولی شو چې ترسره کړو چې د مایکروسکوپ او ساده مایکروسکوپ او ځینې نور وسایل څخه استفاده کولی شو. د یادونې ده چې د ښځینه او نارینه واردونو لپاره یې جلا کتنځایونه هم برابر کړي دي چې له دې وروسته نارینه ناروغان نارینه ډاکټر او ښځینه ناروغان ښځینه ډاکټره کتلی شي.